دلې بخون کې خدای په نامه ګران زده کوونکو سلام علیکم. هیله ده چې جوړ او روغ اوسئ او د الجبر درسونه مو د لومړي سر څخه تعقیب کړي وي. ګران زده کوونکو موږ د حقیقي عددونو په آخري لوست کې یو. موږ په نور لوستو کې مثلا جمع، تفریق، ضرب، تقسیم خلاص کړه. نن له خیر راځو په دې څلور عملیې مکمل یو ځای کار کوو، یعنی لیکو د حقیقي عددونو ترکیبي عملیې، یعنی څلورګونې عملیې ترکیبي عملیې مخته وړي. یعنی کله چې په دا څلور عملیې په یو سوال کې څلور وړه یو ځای راشي، جمع، تفریق، ضرب، تقسیم یو ځای راشي، دا باندې چې وکړو. مثلا قوسونه پکې وي، مثلا توان هم پکې وي، کنه تصور نه وکړو. موږ خدای دې اساساتو باندې په حساب کې هم غږېدلي یو. هغه درسونه چې مطالعه کړي د سوال نه هیڅ شی هم نه لري، دم دې ټولې علاوه شي ولې دې نه سخت کار هلته کړی ده. ګران زده کوونکو، حقیقي عددونو مثلا که څلورګونې عملیې راشي، موږ عددي افادي ځان ته قوانین لري. موږ ویلي چې چپ خوا نه راځو، کوم عملیه چې مخکې راشي اول هغه خلاصو. که ضرب عمل به اول مخته راغی اول ضرب خلاصو، که تقسیم مخته راغی تقسیم. جمع و تفریق آخر ته پرېږدو، یعنې هغه چپ خوا نه ښي خوا ته ورته نه ګورو. آخر چې ضرب و تقسیم خلاص شي آخر کې جمع و تفریق مخته وړو. او که چیرې په سوال کې قوس راغلی اول قوس خلاصو، بعد هغې نه مخته ځو. او که توان راغلی اول توان خلاصو. صحیح ده. مثلا څه رقم ګران زده کوونکو سوال راځي موږ ته ویل کېږي مثلا مثبت 12 منفي شي مثلا لاس تقسیم 200 تقسیم پر 15 ضرب د 2 آخر کې مثبت 2. دا سوال چې دې سوال کې ګورئ تاسو جمع، تفریق، ضرب، تقسیم ټول راغلي. موږ د چپ خوا نه ځو ګران زده کوونکو. چپ خوا نه مثبت 12 په خپله لیکو، منفي په خپله اول تقسیم راغی، تقسیم خلاصه لاس تقسیم 15 2 ضرب د 2 مثبت 2 کېږي. اوس مثبت 12 په خپله ګران زده کوونکو، منفي 2 په 2 کې څلور، جمع څو ده جمع 2. 12 چې څلور لاړ شي 8 8 او 2 10. ځواب یې څو راغی؟ 10. دی اصلي طریقه ده، صحیح طریقه یې ده. غلطه طریقه یې دا ده ګران زده کوونکو چې اول ضرب خلاص کړي. یعنې تاسو ته سوال درکړو چې تاسو داسې لاړ شئ مثبت 12 په خپله، منفي 10 په خپله، تقسیم اول ضرب خلاص کړي 2 5 کې 10 مثبت څو ده 2 مثبت 12 په خپله، منفي خپله 10 تقسیم 10 یو شي جمع 2. اوس لسونه چې یو لاړ شي 9 9 جمع یې څو شي 11. نو ځواب ده چې دا غلط ده، دا طریقه غلط. دلته توپیر کم راغی. نور سوالو کې چې تاسو کله دا غلطي وکړئ نو سوال کې ډېر توپیر راځي، یعنې ډېر تغیرات پکې راځي. مثلا موږ ته سوال راکول کېږي ګران زده کوونکو، موږ ته ویل کېږي چې تاسو راواخلئ شپږ تقسیم پر 2 کوي او بیا یو جمع څو 2 دې باندې وویشئ. صحیح ده. دلته موږ اولین کار چې کوو چې کوو ګران زده کوونکو، اول قوس ساده کوو. شپږ تقسیم په خپله 2 یو جمع 2 څو کېږي 3 کېږي. او د چپ خوا راځو، تقسیم اول راغی تقسیم اول خلاص کړه. شپږ تقسیم 2 3 په 3 کې ځواب یې څو راځي 9. او که داسې غلطي وکړئ چې اول ضرب خلاص کړئ 2 په 3 کې شپږ راځي، شپږ تقسیم شپږ یو کېږي، نو یو جواب نه ده. تاسو به دا سوال په فیسبوک کې په دې پاڼو کې لیدلی وي، زیاتر راځي که نه. بیا 2 ماشین حساب دی او د یې لیکلی نه لیکلی بلکې یو لیکلی، نو نه هېڅ شی ده ځواب ده. همداسې ګران زده کوونکو مثلا بل سوال راځي موږ ته لیکل کېږي چې مثلا وایي چې په داسې ډول مثلا کې یو جمع 2 ضرب د منفي 3 منفي 4 ضرب د مثبت 2 او منفي 15. صحیح ده. یعنې دلته ضرب و جمع راغلی. دا یو افاده د څه رقم عملوي؟ یو اول قوسونه ساده کې مثبت منفي کې منفي 2 په 3 کې شپږ، منفي مثبت کې منفي 4 په 2 کې 8 منفي څو ده 15. یو په خپله منفي شپږ او منفي 8 منفي 14 منفي 19. ځواب شو ځواب راځي منفي 18. ځواب شو منفي 18. صحیح ده. ساده لیږي. یا فرض مثال بل سوال ده ګران زده کوونکو، موږ وایو منفي 2 منفي 3 منفي 15 تقسیم پر مثبت 2 مثبت 15 یا منفي 15. دا تعال کوي صورت کې هغه ګورئ چې جمع تفریق نه مخرج کوي. دا صورت کې الو منفي 1 منفي 2 3 15 15 لس کې منفي لس او مخرج کې د 15 نشي 2 لاړ شي 3 پاتې کې منفي. اوس منفي تقسیم منفي مثبت لس تقسیم 3 لس پر 3. دغسې سوال ساده کېږي. یا ویل کېږي چې منفي 2 ضرب کوي د مثبت 15 سره، بیا جمع کوي منفي 4 د منفي 3 سره ضرب کوي، بیا جمع کوي منفي 10 ضرب کوي د منفي 2 سره. اوس یې ساده کوي. نو تاسو به اول قوس ساده کوئ چې ویل کېږي چې منفي مثبت کې منفي 2 15 کې 10 منفي مثبت کې منفي 4 په 3 کې 12 منفي کې مثبت 10 په 2 کې 20. اوس دا دواړه منفي 22 شو، هغه مثبت 20 ده. صحیح ده. 22 ته 20 نه لاړ شي 2 علامه د غټه ده، منفي څو راځي منفي 2 ځواب راځي. صحیح ده. یا فرض مثال سوال راکول کېږي منفي 2 جمع شي د 2 سره، قوس راځي 3 جمع شي د 2 سره ضرب 2 منفي 1. دا سوال ده موږ ته راکول شوی، دا سوال حل کړئ. صحیح ده. دلته سوال نو تاسو نشئ کولی چې منفي 2 راسم دې نه تفریق یو صفر ووایي هغې کې صفر یې ضرب کړئ. نه دا عدد د ال سره د هغې سره ضرب حالت کې د اول به قوسونه خلاصوي. لومړی کوچنی قوس نو لیکو منفي 2 په خپله مثبت 2 په خپله قوس ده 3 جمع 2 ضرب ده دلته څو کېږي یو قوس. اوس منفي 2 په خپله مثبت 2 په خپله قوس 3
2 په 1 کې 2 کېږي که نه 2 جمع 1 څو کېږي 15 دا 15 شو اوس منفي 2 په خپله جمع 2 15 10 اوس د 10 نه چې 2 لاړ شي ځواب یې څو راځي 8 دغسې سوال موږ پکې ګران زده کوونکو راځو بل سوال ته مثلا سوال راځي په دا ډول مثلا لیکل کېږي چې 0.2 ضرب شي 0.3 سره صحیح ده او دلته منفي مثلا لیکل کېږي 0.3 متوالي تقسیم شي په 0.2 متوالي صحیح ده مثبت 0.3 دا سوال حلو نو لومړی خو ټول کسر عام کسر تاړو دا به ولیکو 2 پر 10 او دا بل به ولیکو 3 پر 10 منفي دا به ولیکو 3 پر 9 او بل به ولیکو تقسیم پر 2 پر 9 صحیح ده او دلته به ولیکو 3 پر 10 صحیح ده لومړی به کسر عام ته وړو اوس به یې ساده کړو اوس به ووایو چې 2 په 3 کې شپږ کېږي او 10 په 10 کې 100 کېږي منفي دلته لومړی کسر په خپله دویم کسر معکوسېږي 9 پر 100 ده 2 تقسیم عملي هم ضرب ته لاړه جمع 3 پر 100 ده 10 دلته 9 د 9 سره اختصار شپږ پر 100 کېږي صحیح ده منفي 3 پر 2 او جمع 3 پر 100 ده 3 پر 10 مخرج مشترک به ټولو کې 100 ونیسو ګران زده کوونکو 100 تقسیم 100 یو په شپږو کې شپږ منفي 100 تقسیم 2 50 50 په 3 کې 150 جمع 100 تقسیم 10 10 کېږي 10 په 3 کې 10 صحیح ده او 10 او شپږ 10 کېږي او د 150 نه چې لاړ شي تقریبا 100 څو پاتې کېږي 114 ولې چې دا دینه او 114 منفي 114 تقسیم پر 100 اختصار به کوو دا مثبت ده منفي تقسیم منفي اوس به اختصار کوم وایي 15 په 2 کې لاس یعنې 50 شو صحیح ده دا 50 اول ته څو وایو چې 15 په 2 کې لاس یو هغې ته ورکړو 50 منفي 50 پر 50 چې شه ده ګران زده کوونکو ځواب ده صحیح ده مثلا بل سوال ده ګران زده کوونکو هلو داسې چې منفي 2 جمع یو جمع یو پر 2 یو منفي یو پر یو جمع یو پر 3 دا سوال دا حلو یو کسر ساده کوی لیکو چې منفي 2 په خپله جمع صورت به ساده کو و یو 2 جمع یو 3 پر 2 صحیح ده مخرج یو منفي یو پر یو 3 جمع یو 4 پر 100 ده 4 پر 3 اوس به دا ځای ساده کو پس ساده ده لیکو چې منفي 2 په خپله جمع 3 پر 2 په خپله تقسیم پر یو منفي مخرج یو د یو په 3 کې 3 یو په 4 کې 4 کسر هم ساده اوس به دا ځای ساده کو او به لیکو منفي 2 په خپله جمع 3 پر 2 یو 4 نه یو لاړ شي 3 لاړ شي یو پر 4 شو اوس منفي 2 په خپله جمع لري ضرب لري 4 په 3 کې 12 کېږي تقسیم یو په 2 کې 2 مساوي کېږي منفي 2 جمع یو 2 شپږ 2 څو شو شپږ نه 2 لاړ شي سوال باید کېږي مثبت 4 یعنې د سوال ځواب راغی مثبت 4 صحیح شو یا همداسې بل سوال راځي ګران زده کوونکو ویل کېږي مثلا ویل کېږي چې یو منفي یو پر 3 دلته منفي یو پر 4 منفي یو صحیح ده دلته راځو لاندې لیکو چې مثلا 2 منفي یو پر 3 او دلته مثبت یو پر 4 منفي یو دا سوال حل کړئ صحیح ده نو قوسونه ساده کوو داسې لیکو یو 3 نه چې ولاړ شي 2 پر 3 صحیح ده منفي خپله قوس یو 3 4 منفي 4 منفي 4 نه چې ولاړ شي منفي 3 پر 4 کېږي تقسیم پر یو 3 2 شپږ نه چې ولاړ شي څو پاتې کېږي 15 پر 3 مثبت یو په 4 کې 4 منفي 4 نه چې ولاړ شي منفي 3 پر 100 ده 4 چې اوس به ساده کو به لیکو 2 پر 3 منفي کې مثبت 3 پر 4 تقسیم پر 15 پر 3 او دلته ولیکو منفي 3 پر 4 پس صورت کې مخرج مشترک نیسو او مخرج به څو ونیسو 12 تقسیم 3 4 په 2 کې 8 جمع 12 تقسیم 4 3 په 3 کې 9 او لاندې هم 12 مخرج ونیسي 12 تقسیم 3 4 په 5 کې شل منفي 12 تقسیم 4 3 په 3 کې 9 دا 12 سره 6 شو خلاص اوس دا دواړه څو کېږي دا دواړه کېږي 11 پر او د شلو نه چې 9 لاړ شي پاتې کېږي 11 پر 100 11 شی راځي ځواب راځي راځو ګران زده کوونکو د بل سوال ته مثلا سوال د موږ ته راکول کېږي مثلا وایو چې قیمت مطلقه د جذر 2 منفي 1 صحیح ده جمع قیمت مطلقه د جذر 2 منفي 3 صحیح ده تقسیم پر قیمت مطلقه د جذر د 3 منفي 15 جمع قیمت مطلقه د جذر د 3 منفي 1 صحیح ده دا سوال راکول کېږي وایي حل کړئ نو موږ صورت اول ساده کوو یعنې سوال د افاده ده ساده کوئ جذر 2 یو اشاره 4 ده او یو 3 کوچنی ده نو اول جذر 2 راباسو جذر 2 منفي 1 جمع دلته 3 لوی ده 3 منفي جذر د 2 تقسیم پر دلته هم 15 لوی ده 15 منفي جذر د 3 اول ته جذر 3 لوی ده جذر 3 منفي 1 صحیح ده دلته جذر 2 ده منفي جذر 2 سره خلاص 3 نه چې 2 یو لاړ شي مثبت 2 پاتې کېږي
دا د دې سره مثبت جذري سره خلاص 5 نه چې یو لاړ شي 4 پاتې کېږي مثبت 4 مثبت تقسیم مثبت مثبت 1 2 2 2 4 1 پر 16 راوځي 1 پر 2 جواب داسې راوځي. صحیح ده. یا بل سوال از ګران زده کوونکو چې منفي 2 ضرب کوي د منفي 3 سره جمع 4 کوي ضرب د منفي 3 سره تقسیم کوي منفي 1 جمع 2 ضرب د منفي 5 سره دا راته خلاص کوي. صحیح ده. دا سوال چې له ګران زده کوونکو چې منفي په منفي کې مثبت 2 په 3 کې شپږ منفي په مثبت کې منفي او مثبت منفي کې منفي 4 په 3 کې 12 تقسیم پر منفي او په خپل مثبت منفي کې منفي 2 15 لس داسې 12 نه شپږ لاړ شي منفي شپږ منفي 11 کېږي منفي تقسیم منفي مثبت شپږ پر 100 شپږ پر 11 دا څنګه سوال حل و. صحیح ده. یا بل سوال د ګران زده کوونکو راځي مثلا درته لیکل کېږي چې 3 پر 4 منفي شي مثلا 4 پر 9 تقسیم پر دلته مثلا سو مثلا 15 پر 9 15 پر 9 منفي 1 پر لس دا سوال حل کوي. نو موږ دا سوال چې حلوو ساده کوي مثلا 3 پر 100 لیکو 3 پر 4 په خپله منفي 4 پر 9 لومړی کسر خپله دویم معکوس 9 پر 100 ده 15 عملي تقسیم ضرب ته ځي منفي 1 پر 100 ده لس. دلته اوس چې وایو چې 9 د 9 سره چې شو خلاص 3 پر 4 په خپله منفي 4 پر 15 منفي 1 پر 100 ده لس مخرج مشترک نیسو شل ولې چې په ټولو باندې پوره تقسیمیږي شل تقسیم 4 کېږي 15 15 په 3 کې 15 لس شل تقسیم 15 4 کېږي 4 په 4 کې 14 او شل تقسیم لس 2 کېږي او په 2 کې 2 15 او منفي 14 منفي 1 منفي 3 کې منفي 3 پر 100 شل دا سوال څنګه کوم څه کېږي پکې حلېږي. نو ګران زده کوونکو دې عددونو کې تاسو څومره ډېر کار وکړئ هماغونه هم لاس ډېر ګرځي چې څومره تخنیکي څومره رقم کار وکړم دې سوالو کې موږ ډېر د دې نه زیات موږ په حساب کې ډېر کار کړی که نه یعنې کسرو کې نسبتي عددونو کې رقم نو کوشش کوئ چې هغه هم در سره وګورئ هلته به ماشاءالله نور هم تغییر درکې راشي. نو دا و ګران زده کوونکو د نن درس دې درس ته زموږ حقیقي عددونه خلاص شو لومړی فصل د جبر خلاص شو له خیره بل درس کې به له خیره دویم فصل چې طاقت ده طاقت به شروع کړو هغې کې به مخته ځو. نو ښه وخت ولرئ په مخه.